د ویش منډۍ سوداګر په پاکستاني پاسپورټ تګ راتګ نه مني. سلام، وخت مو بخیر. په مکړې د نن ورځې تازه او مهم خبر ته د بلوچستان په چمن ښارګوټي کې د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد د لسګونو زرو وګړو پر لټ چې ډیری د کرښې پورې غاړې په بولدک کې سوداګري کوي لا هم روان دی. پر لټ کوونکي وایي تر هغو به احتجاج ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې ونه منل شي. د سوداګرو ټولنې او د سیاسي ګوندونو دا پرلط د اکتوبر پر 21 پیل شوی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه دې د تیر په څیر په پاکستاني شناختي کارت او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکول شي. یو ځایي سوداګر جمعه خان اڅکزی د امریکا غږ ته وویل چې د دوی د سیمې اقتصاد تر ډیره د چمن بولدک ترمنځ د ویش بازار پر سوداګرۍ ولاړ دی. د نوموړي په وینا له تیرو څه ناڅه 2 لسیزو راهیسې په سیمه کې سختې وچکالۍ هم ګڼ خلک اړ کړي چې د چمن بولدک ترمنځ د سوداګرۍ ته مخه کړي. دوی زیاتوي چې دا مهال هره ورځ نږدې 15,000 کسان چې ډیری په ویش منډۍ کې دوکانداران او سوداګر دي د کرښې یوې یا بلې غاړې ته اوړي. په چمن کې د پاکستان د سوداګرۍ خونې پخوانی مشر دوره خان اڅکزی امریکا غږ ته وویل چې د چمن ښارګوټي او سپین بولدک ترمنځ پروت د ویش منډۍ لا تر انګریزانو وړاندې د سیمې یو لوی کاروباري مرکز و، خو سیمې ته د برتانیا د ښکېلاک پر وخت د اورګاډي پټلۍ تر اغځېدو وروسته د دې سیمې کاروبار په چټکۍ سره هند د نیمې وچې ته پراخ شو. ښاغلي اڅکزي زیاته کړه چې د افغانستان ډیری میوې لکه انار، انګور، خټکي، مڼې په هند او د پاکستان په نورو برخو کې د چمن ښارګوټي میوې بلل کیږي، خو اصلا چمن او بولدک له پخوا راهیسې د کاروبار یوه لوی منډۍ ده.